سلامونه، مینه او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې تاسې ټول به روغ جوړ یاستئ. صحت سمسور یم او یو ځل بیا درته د خپل یوټیوب چینل څخه یو بل کتاب وړاندې کوم. دا کتاب پل سوخته نومیږي چې د نستوه نادري په قلم لیکل شوی دی. پښتو ته محمد عمر ستانکزي ژباړلی دی. په دې کتاب کې نستوه نادري د خپل وکلن تدریجي مرګ کیسه کوي. دا چې په دې کتاب کې څه دي راځئ نو زه یې درته وایم او تاسې راته غوږ شئ. برخه به راسره تعقیبوئ. تاسې لومړۍ برخې ته راسره غوږ شئ، زه یې درته وایم. پیلیزه بدمرغي. کابل سیند د ټپي تمسا په څېر د کابل له زړه څخه ورو ورو د ښار مرکز خواته په حرکت و. کله چې پل سوخته ته نږدې رسېده، د پله دواړو خواو ته هغه راټول شوي او ژوبل شوي اشخاص یې په خپله لمن کې ښودل چې له ځان سره یې ډېر ژور دردونه او ترخې کیسې پټې ساتلې وې. پل سوخته له هغه ښامار سره ورته والی درلوده چې سینه یې د سیند په ناولو اوبو پورې نښتې وي او فکر دې کاوه چې پر سینه باندې د ناولو اوبو له تېرېدو څخه خوند اخیسته. خوله یې د تور سوري په څېر چې تل معلوم نه دی وهمناک او ډارونکې خلاصه وه. که چیرې خولې ته دننه کېدلې، هر څه له منځه تلل. ژوند، انسانیت، وخت، ځای، خیال، هیله او نور هر څه پای ته رسېدل. هر څه خپل وروستي ګامونه او پای ته رسېدل. خو یو څه پیل کېدل، هغه ترخه او وینه بهونکې کیسه ده چې وروسته په سرطان بدلېده او ټول انساني وجود یې نیوه. د انسان تیر ته یې ورو ورو ریښه ځغلوله چې راتلونکې او برخلیک یې تیاره او تریخ دی. پل سوخته د مقناطیس په څېر داسې قوي و، کله به یې چې تاسو په خپله غېږ کې ونیولی، د هغې غوښې په څېر چې هډوکی یې پوښلی وي په بدن پورې مو نښته. بل هیڅ ځواک نشو کولی چې له منګولو څخه یې تاسو وژغوري. د هغه تیاره سوري په څېر و چې د ژغورلو لپاره مو که هر څومره لاس او پښې وهلی، لا ژور تللی او په هغه تاریکۍ کې ښخېدلی او درد مو لا قوت مونده. زه نستوه نادري د کابل په پل سوخته کې د دردمن ژوندي له بیلګو او د ژوند د تریخ حقیقت له عیني شاهدانو څخه یم. اوس مې وغوښتل هغه څه چې نږدې 11 لسیزه زما د سترګو پر وړاندې واقع شوي دي او وروسته مې په ذهن کې د ژوند د یوې تیارې پدیدې په څېر د روږدیتوب د پولادي قلم او اوسپنیز څټک په واسطه حک شوي دي بیان کړم. څو وکولی شم چې د مافیایي کابل یو بل تیاره، پټ او ناڅرګند اړخ تاسو ته وښیم او تاسو چې تر اوسه پورې د دغه وحشي توپان منګولو کې نه یې اسیر شوي او تاسو چې تر اوسه پورې د یوه روږدي د دې ټولو بدبختیو مصیبت په اړه نه پوهیږئ او لیواله یاست چې پوه شئ. هغه کرښې چې په دې برخه کې لیکم ډېرې دردونکي دي. د دې هرې کرښې د لیکلو لپاره مې ډېر کړاوونه او ستونزې ګاللې دي. څو وکولی شم چې خپل غم په لیکلې بڼه وړاندې کړلی شم او د هغه خوږو شیبو جبران وکولی شم چې له بده مرغه په ناوړه حالات کې راباندې تیرې شوي دي او یا هغه نړۍ چې زما د سترګو پر وړاندې ترسیم کیږي او غمونه مې ځوروي چې ګیر پکې راغلی وم. زه هڅه کوم چې له ځانه یې لرې کړم او خلکو ته یې ورسوم. حیران پاتې یم، نه پوهیږم چې د روږدیتوب د تیاره کوهي له کوم ځای څخه پیل وکړم. له هرې برخې چې پیل کوم په پای کې له یوې لویې تراژیدۍ او ذهني کشمکش سره مخ کیږم. هغه داسې ځای و چې انسانان پکې دردېدل او داسې به پراته وو لکه روح یې چې کډې ترې کړې وي. زه د هغه دردونو ستونزو وړاندوینه نشم کولی ځکه ډېرې اوږدې او پلنې ستونزې هلته موجودې دي. د ټولو سختیو، دردونو او غمونو سره سره چې د دې ټولګې د لیکلو په لړ کې ماته مخې ته راغلل، بیا هم خوښ یم چې د پرند خپرندوی ټولنې او میرمن زحل سیرت په سمون سره مې وکولی شول چې د چاپ په ګاڼه یې سمبال کړم.
دا زما لپاره چې یوه لسیزه مې د بدبختیو هیرولو او ویره کې تیره کړې دا ډیر ستر او ارزښتمن کار دی. تاسې درانه دوستان چې دغه لیکنه لولئ او هغه نوي تنکي ماشومانو ته مو چې تر اوسه د ژوند د ښو او بدو په اړه په څه نه پوهیږي یوه لویه بیلګه او عبرت شي، څو د روږدیتوب له منګولو څخه د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو په فکر کې شي. هغه ورځ چې سهار یې سوړ تریخ او سانیونکی و، پر پل سوخته باندې د توپان د خاموشۍ چوپتیا خپره وه. کله کله به د قمار وهونکو ښکنځلو دا له منځه وړونکې چوپتیا ماتوله. وروسته به بیا ځلې د ټولو په رګونو او بدن چوپتیا حاکمه کېده. هر روږدی په یوه څنډه کې سر ښکته ناست او د خپل ځان په اړه سوچ وړی. په خپلو یادونو کې ډوب و. هغه یو کس چې ما ته ډېر نږدې و ترې ومې پوښتل څه خبره ده؟ ویې ویل راټولونه راځي. ټاکل شوې وه چې په مخدره توکو روږدو د درملنې د 1000 بستریز او 1500 بستریز روغتون کارکوونکي راشي. زه هم له ځایه پورته شوم. د ښیښې پیپ مې په لاس کې و. د نیم ساعت لپاره مې پیپ ته ونه کتل. د هغه ورځو په یاد کې لاړم چې هغه وخت زه په نشهیي توکو نه وم روږدی. وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې، دردونکي اوښکې، د هغه دردونو څخه چې نشم کولی ټول دلته بیان کړم. خپلې شاوخوا ته مې وکتل چې د تیر په څیر د مخدره توکو پیپ خپلې خواته ګوري. ژاړې د قمار وهونکو غږونه مو اورېدل. د لویو او ګاونډیو ودانیو د سپټیک پایپونو یو ډول ناوړه لوی غږ ټول ځای نیولی و او بس یو ځلې چوپتیا ماته شوه. د نشهیي توکو د یو شمېر کارکوونکو او عسکرو وحشي او نازک غږ ټول پل ونیوه. پورته شئ مردګاوانو، بېناموسانو، حرامیانو، مورګانې، خویندې او ښځې مو ټول له خپل ځایه پورته شول او په تېښته بریالي شول. مامورینو په خپل وحشتناک او لوړ غږ ښکنځلې کولې. د پسرلي زرغون فصل لومړۍ ورځې وې. د کابل سیند اوبو په بېسارې توګه د مستۍ څپې وهلې. ډېرو کسانو په اوبو کې ځانونه واچول، اوبو له ځانه سره یوړل او یو شمېر هم د پل لودیځ خواته په تېښته کې وو. عسکرو خپلې تمانچې له کمربندونو راویستلې او ټولو په بیډه ډزې پیل کړې. زه له خپل ځای څخه پورته شوم. غوښتل مې وتښتم چې په ناڅاپي توګه د یوې مېرمنې نرم او لطیف غږ چې له درد او غم څخه ډک و، زما پام یې خپل ځان ته واړوه. نستوه جانه، نستوه جانه، زما لاس ونیسه. کله چې ځیر شوم ګورم چې خاله فاطمه وه. د لوړې ونې او ښه هیکل درلودونکې مېرمن چې له بده مرغه حامله هم وه. لاس مې ونیوه، څنګ ته یې 3 کڅوړې هم ایښې وې. خپلې کڅوړې یې ما ته راکړې او جوړه د پله وروستۍ خواته هغې خیمې ته چې د پل سوخته د تر ټولو خونړي روږدي د کاکا په زوی یادېده روان شو. غوښتل مې ګړندی لاړ شم چې خاله فاطمې وویل په قرار. په ډېر تکلیف مو ځان د خیمې داخل ته ورساوه. خاله فاطمې ته مې وویل دلته کښېنه، که چیرې مامورین راغلل ورته ووایه چې حامله یم او روغتون ته نشم تللی. زه له تا څخه لرې هغه تیاره ځای کې پټېږم څو تا ته څوک زیان ونه رسوي. څو دقیقې وروسته د نشهیي توکو کارکوونکي خیمې ته نږدې شول. د خاله فاطمې په لیدو سره په خیمه کې وګرځېدل او زه ناچاره د خیمې له شا څخه پورته شوم. معروف خان او 3 تنه نور کارکوونکي ما ته په داسې حال کې رانږدې شول چې لرګي په لاسونو کې وو. د دوی له ډلې یوه غوښتل چې ما په لرګي ووهي، خو معروف خان اجازه ورنه کړه. وی ویل ورځه د خیمې داخل ته لاړ شه. د خاله فاطمې څنګ ته که هر چا څه وویل ورته ووایه چې ما ته معروف خان اجازه راکړې ده. بیا را وګرځېدل او پرله پسې څو ډزې وکړې. په نشهیي موادو د روږدو ټول شتی وسوځول. کله چې د ګاز بالونونو اور واخیست په پرله پسې توګه یې چاودنې کولې. داسې تصور کېده چې پل سوخته په راکېټونو ویشتل کیږي. مامورینو له موږ څخه واټن اخیسته او د روږدو مظلومانه غږونه او چغې تر لرې پرتو سیمو پورې اورېدل کېدې. خاله فاطمې زما خواته وکتل او ویې ویل مننه نستوه جانه، که ته نه وی شاید زما ژوند پای ته رسېدلی وی.
ومې ویل نه خاله فاطمې ما هیڅ کار نه دی کړی، لوی رب له تا سره مرسته وکړه. زه هسې یوه وسیله و بهانه شوم. خاله فاطمې تل ډیر تیز عطر کارول. ټوله خیمه د خاله فاطمې د تیزو عطرو بوی په سر نیولې وه. ومې ویل خاله فاطمې مور مې چې کوم وخت د انۍ کیسه راته کوي وایي یوه لوړه سپینه ښکلې او لوی هیکل لرونکې ښځه وه. هر وخت چې تا وینم فکر او احساس کوم چې ته زما هماغه انۍ یې. خاله فاطمې په ټوکه کې وویل زه ډیره زړه شوې یم. ومې ویل نه خاله فاطمې ته ډیره ځوانه یې، زما لیدلوری او احساس ستا پر وړاندې همدا دی. وروسته مې وغوښتل چې د دې خبرو لوری بدل شي. پوښتنه مې ترې وکړه ته ولې او څنګه په دې توکو روږدې شوې؟ خاله فاطمې وویل د خپل لومړني خاوند له امله. ناځوانه او بېغیرته نور څه ونه شو کولی پرته له دې چې زه یې روږدې کړم څو د هغه تابع شم. دا خبرې په داسې حالات کې کولې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې. ویې ویل زه یوازې یوه نجلۍ نه وم. په خان آباد کې د شاوخوا ګاونډیان او خلک زما مینهوال وو. خو یوه سړي چې دوه مېرمنې هم درلودې او زموږ په سیمه کې قومندانو څو ځلې زه په کوڅه کې لیدلی وم او بالاخره یې جرګه راولېږله. ما د نه ځواب ورکړ څو چې یوه شپه یې زما پلار په کوڅه کې د ټوپک په کونداغ وواهه او ویې ویل که چیرې دې لور ما ته را نه کړې بل ځل دې پر مرمۍ په سر ولم. د شپې مې پلار په وینو ککړ کور ته راغی او د پیښې په اړه یې کیسه راته وکړه. مجبوره شوم هغه مې د خاوند په توګه ومانه. وروسته یې چې هر څوک کوښښ وکړ چې زه له زړه ورته چمتو او له هغه سره نږدې شم ما یې خبره نه منله او په حقیقت کې مې په هیڅ ډول زړه نه منله چې زه له ده سره نږدې واوسم. څو چې ناروغه شوم او یوه شپه یې هیروین راته راوړل چې ستا له پلاره پلاني ملا ته تللی وم او دا دودي راکړ چې دود یې کړه په دې خاطر چې پیریان دې له بدن څخه بهر شي. نو دا باید د سیګرټ په ډول وڅکوې. کله مې چې یو دوه دوده کش کړل حال مې بدل کړ. داسې احساس مې کوه چې اسمان ته پورته شوم. ده په چغو پیل وکړ هله یې مرسته وکړئ چې مړه کیږي. زه یې هیښ کړم. خاله فاطمې خپلې کیسې ته دوام ورکوه. په همدې وخت کې مې د سختو چغو غږ تر غوږ شو. له خپله ځای څخه اوچت شوم. له خیمې څخه بهر ته ووتلم. ګورم چې 3 روږدي کسان د اوبو پر مخ د ساه ورکولو په حالات کې وو. اوبو په ډېرې تیزۍ سره هغوی وړل او نورو روږدو چغې وهلې چې وینیسئ، خو هیڅ چا مرسته نه شوه کولی ځکه چې اوبه ډېرې وي او تیزې وي. د خاله فاطمې کیسه پاتې وه. بیرته خیمې ته راغلم. خاله ته مې وویل وبښئ چې ته خفه شوې نه وې، نوره کیسه دې راته وکړه، بیا څه وشو؟ وی ویل هغه ناځوانه زه په بشپړ ډول روږدې کړم. موده وروسته یې طلاق راکړ او وروسته مې په پولیسوخته کې له بل چا سره واده وکړ چې له هغه څخه د 7 میاشتو ماشوم په ګیډه کې لرم. خاوند مې اوس د جنګلک د روږدو انسانانو روغتون ته بویولی دی. دا وخت د خاله فاطمې له سترګو اوښکې بهېدلې. ورته ومې ویل ته اتله یې. خاله فاطمې زما نن له خپل ځان څخه کرکه وشوه. دا موږ نارینه څومره پوسته او ناوړه کېدلی شو؟ داسې ظلم خو څوک نه کوي. څو کسانو غږ وکړ. راټولونه پای ته ورسېده. کله موږ چې پوښتنه وکړه ټولونکو 100 کسان له ځان سره وړي وو. 20 تنه په اوبو کې ډوب او ورک شوي وو او 3 تنه یې په ډزو وژلي وو. د دې ترڅنګ زرګونه تنه نور ژور ډوب شوي وو خو بیرته راختلي وو. ډېر کسان د پولیسوخته او روغتون ترمنځ چې کوم واټن دی په دې ساحه کې وژل شوي او یا هم په ډېر بد حالات کې پراته وو. دا له غم او درد څخه ډکې کیسې په تیاره، سکوت، بې ژبې او ناتوانه ژوند کې پای ته رسیږي او د روږديتوب دغه وحشي ویروس 4 میلیونه کسان په خپله خیرنه لمن کې رانیولي وو. درنو اوریدونکو او مینهوالو، دا وه د پلیسوخته د کتاب لومړۍ برخه چې ما صحت سمسور درته وړاندې کړله. که تاسې کم نظریات او وړاندیزونه او مشورې لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ تر څو زه ستاسو مشورو او وړاندیزونو ته رسیدګي وکړم.
تر بلې برخې راته اجازه راکړئ. هر ځای چې یاستئ، په هر وطن چې یاستئ، خوشحاله اوسئ، کور مو آباد، بې مینې مه شئ.